ویل کېږي چې په یو کلي کې د ثانیه په نوم یوه غریبه جنۍ د خپلې مور او د خپل درزي پلار سره اوسېده. د ثانیه پلار یو مهنتي سړی و، خو د هغې باوجود به د ثانیه دی د کور ګزاره ډېره زیاته ګرانه وه. د ثانیه پلار یو درزي و او هغه به خلکو له ډېر په کم قیمت جامې جوړولې او د هغې بچي ورته کمې پیسې ملاوېدې، په هغې به یې د کور خرچه چلوله. یوه ورځ په کلي کې د یوې ډېرې غټې مقابلې اعلان وشو. یا خلکا دا اعلان واورئ، نن ماښام په کلي کې د جامو یو مقابله مقرر شوې ده. چا چې په دې مقابله کې حصه واغسته او جامې د ټولو نه ښکلې وې، نو هغوی ته به ډېر غټ انعام ملاویږي. ما به هم په دې مقابله کې حصه اغستې وه، جامې به مې جوړې کړې وې، خو زموږ حالات خو ډېر زیات خراب دي. خو ځه ابو سره به پې مشوره وکم. ثانیه ته خو چېرته په دې مقابله کې د حصې اغستو سوچ خو نه کې؟ تا سره خو د اغوستو دپاره جامې نشته، نو مقابلې دپاره به ښې جامې کم ځای نه راړې. دې خبرې اورېدو سره ثانیه ډېره زیاته خفه شي او کور طرف ته روانه شي. هر کله چې ثانیه کور ته راورسي نو ډېره زیاته خفه وي. ثانیه بچې ته ولې دومره خفه راغلې؟ امي اوس په کلي کې د جامو د مقابلې اعلان وشو. چا چې په دې مقابله کې د هر چا نه ښکلې جامې واچولې، نو هغوی له به ډېر غټ انعام ورکېږي. ثانیه تا ته خو زموږ حالات پته ده، خو زه خیر راشه پلار سره دې پې خبره وکړه، نو که هغه څه کولی شي نو ښه به وي. ابو نن ماښام په کلي کې د جامو مقابله ده او په دغه مقابله کې چې چا ښکلې جامې واچولې، نو هغوی ته به ډېر غټ انعام ملاویږي. ها نو ثانیه بچې ته هم په دې مقابله کې حصه اخیستل غواړې؟ او ابو ما ویل که تاسو ماله یو ښکلی شان سوټ جوړ کړو، نو کیدای شي دا مقابله زه وګټم او که ماله انعام راکړو نو زموږ حالات په ډېر زیات ښه شي. ثانیه بچې ته غم مه کوه، تاله به زه یو ډېر ښه سوټ تیار کړم چې داسې به په دې ټوله مقابله کې د هیڅ چا هم نه وي. خو ما سره په سوټ ته سجاوټ ته کولو دپاره څه سامان نشته. ابو تاسو سوټ تیار کړئ، د سجاوټ غم به ورله زه وکړم. دې خبرې کولو نه پس ثانیه د ځنګل طرف ته روانه شي. د سجاوټ د سامان راړو دپاره خو ما سره پیسې نشته، خو د ځنګل نه به ورله ګلونه راوړم او په ګلونو به یې تیار کړم. په تلو تلو کې د ثانیه نظر په یوه ونه ولګي چې د هغې پاڼې لکه د سرو زرو په شان پړکېږي او د هغې ونې خوا کې هر قسم ګلونه موجود وي. د ثانیه هغه ګلونه ډېر زیات خوښ شي. دا ګلونه به زه خپل سوټ له اوړم، دې سره به زما جامې ډېرې زیاتې ښکلې ښکارېږي. کله چې ثانیه د ګلونو خوا له ورشي نو د هغې ونې نه اواز راشي، ای جنۍ ته څوک یې او دلته څه دپاره راغلی یې؟ زه ثانیه یم او زما پلار زما دپاره یو سوټ تیاروي او زه د هغې د سجاوټ دپاره ګلونو وړوله راغلی یم. ثانیه ته یوه ښه جنۍ یې او ستا نیت د خپل پلار سره د مدد کولو دی. ستا دې جذبې زه ډېره زیاته متاثره کړم او تا له دا جادویي ګلونه درکوم. دا ګلونه به ستا جامو کې ډېره ښکلا راولي او ستا کپړې به ټولو خلکو کې پرکشش وي. د ګلونو راشو کولو نه پس ثانیه کور ته راشي. کله چې ثانیه کور ته راورسي نو د هغې پلار ثانیه له سوټ تیار کړی وي. ابو دا ګلونه به زما په سوټ ولګوئ، دې سره به زما سوټ ډېر زیات ښکلی ښکارېږي. ثانیه بچې دا ګلونه خو به ډېر زر مړاوي شي. ابو دا جادویي ګلونه دي. کله چې د ثانیه پلار هغه ګل راواخلي او په جامو یې کیدي نو هغه کپړو سره اونخلي. دغه شان د ثانیه پلار د هغه ګلونو نه هغه ښکلی شان سوټ تیار کړي. دا واخله ثانیه بچې ستا سوټ تیار شو. واو ابو څومره ښکلی سوټ دی. دې کې خو به زما لور سمه ښاپېرۍ لګي ښاپېرۍ. ابو ما ته پته ده چې دا مقابله به زه ګټم انشاءالله. او بچې هم ته به ګټې. هر کله چې ماښام شي او د مقابلې وخت راشي نو ثانیه هغه سوټ واچوي او د مقابلې میدان ته لاړ شي. د مقابلې په میدان کې چا د جادوګرانو چا د ډاکټرانو جامې اچولې وي. کله چې ثانیه د سټیج خواله ورشي نو د هغې جامې په ټولو کې ښکلي
او د ثانیه په جامو چې کم ګلونه وي هغه لکه د سپوږمۍ پړکیږي د ټولو خلکو او د ججیانو د ثانیه جامې ډېرې زیاتې خوښې شي او دغه مقابله ثانیه وګټي او هغې له انعام ورکړي د انعام ورکولو نه پس ثانیه ډېره زیاته خوشحاله شي او دغه شان په ټول کلي کې د ثانیه د پلار د مهنت قدر شروع شي ټول خلک د هغې عزت شروع کی او د لرې لرې نه خلک د ثانیه پلار له جامې راړل شروع کی او دغه شان د هغې ژوند ډېر په خوشحالۍ تیریدل شروع شي